تاسو ګورئ دا ماشومان خلک ولې ښکلوي دا چپې تیخلي تقبیل یې کوي ځکه ګناهونه پکې نه فساد پکې نه والله چې داسې حالت ته ورسي دا خلک به د محبت د وجې نه سم به ابي وقاص رضی صحابي په باره کې راځي کله چې د معاویه او د علي رضی الله په مابینځ کې جګړه راغله نو دې ته بعضې ملګري لکه عبدالله ابن عمر شو دې شو دوی یو طرف ته شول موږ په یو کې نه یو نو داسې په بانډه کې اوښان ګړې بزې ساتلې وي نو دا زوی ورپسې راغللې د ده زوی نوم عمر و فجاءه ابنه عمر او دا واقع عامر ابن سعد ذکر کړي نو دا زوی چې کله د لرې نه ولیدو په سورلۍ باندې را روانو اس وغیره باندې نو داسې ویلې چې اعوذ بالله من شر هذا الراکب الله دې خیر وکړي دا زوی خو مې را روان دی چې څه خبر به راوړي نو هغه چې کله د سورلۍ نه راکوش نو ده ته ویلې چې یا پلاره انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم تناغلی په ګړو بزو کې لبدې کې نختی او خان سنباله او هل کله چې کوم دی په حکومت او په بادشاہي باندې نختی دي نو دی پلان راولي کې د پزره به په صدري به سینه کې له سوق کار کو دی ول اسکت چپ شدا خبره ما ته مکوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د الله د پیغمبر ناوریدلی دي چې ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله د هغه بنده سره ډیر محبت کوي چې هغه متقي وي او هغه عبادت او بندگی کوي او د غرنګي هغه بي پروايي د مخلوق نه ستمنه ساتي او الخفي معنی په انسانانو کې ورکی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره قسم په الله داسې خلک شته دي چې کله چا دروازې ته ورشي د چا په لور خور باندې خطبه او جرګه وکړي خلک د دروازې نه سر وسد کې د فقر د وجنه څوک ته په واده کې دعوت هم نور کوي فلو اقسم على الله لا بره داسې مقام د رب العالمین پنيز که قسم وکړي نو الله سبحانه و تعالی په قسم کې بری کوي چې قسم په الله ګوره سبب باران کېږي څه باران وشي او که د رب العالمین نه یو چابق غواړي چابق ونه ور کوي د دنیا سیسونه نه ور کوي او که د رب العالمین نه په دنیا کې جنت غواړي رب العالمین په داسې غیرت کوي چې په دنیا کې ول جنت راولیم یو داسې تعلق د الله رب العالمین سره جوړول پکار دي د ژوندۍ په خوند باندې به پوه شو والله لازم د سناشنا مزه به وکي ځواني به مدله مزه درکې او د غرنګي دا زندگی به هم د خوند او مزه درکې خو چې فساد درکینو موږ وایي ان شاء الله کا تکبر او ظلم وکړو بیا به خلکو کې محبوبي تاسو دا ته دې خبرې تاسو سوچ وکړه د دې وجه نه څومره چې معاصي او ګناهونو فساد راتل نه هغه عمر به کم د خلکو باندې نفرت کیږي د انبیانو د هغه د قضای حاجت سره د خلکو محبت ولیو د هغه د بدن نه بچ خلا راوتله توکانه وجم د قوت چې فساد بکینو ګناهونه بکینو د الله سبحانه و تعالی ضابطه هم د غرنګ دم د فساد بعضی اسباب ان شاء الله به براتون کې محاضره کې ذکر کوو وبالله تعالی